بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ښکلي شاعران، ډېر ښکلي خبرې، ډېر ښه خیالونه مو واورېده. د خبرو ډېر ضرورت پاتې نه دی، خو خوږمن زلمی فلاحي تنظیم ته مبارکي چې هغوی په دې ځانځانۍ په دور کې لګیا دي او د قام او د ولس غم کوي، او د پروفیسر نورالامین صدر محفل په وساطت باندې دغه ټولو شاعرانو ته ډېره مننه چې دوی تشریف راوړی دی او راغلي دي او دا محفل کامیاب کړو. زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې یو چینیان وایي چې تا غواړې چې د یو کال لپاره منصوبه بندي وکړې نو فصل وکړه، او وایي چې که د 10 کالو دپاره د منصوبه بندي غرض وي نو بیا ونه ناله کړه، او که ټول عمر دپاره منصوبه بندي کړې نو بیا په بنیادمو کار وکړه. نو زمونږ دا ملګري چې دي د فلاحي تنظیم ملګري په بنیادمو باندې کار کوي، لګیا دي، او ځوانان چې دي دا د قام مټي دي، دا د سباون دپاره بزغلی دی، او دا بزغلی چې دی دا به سباله په دې ټول وطن کې خورېږي. نو د دوی په وسیله باندې د مینې، امن، ورورولۍ سفر روانېږي. بله دا ده چې د دوی په ذریعه باندې به د بدامنۍ او د بدمرغۍ دا زیلې غوڅېږي. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او د دې تنظیم په بلنه باندې ځکه خو زه رالم. ما ته چې کله عارف حسین وویې روخان صاحب را پخه کړه خبره چې راځئ به، او عارف حسین چې راته کله وویل نو ما ویل چې هر څنګه چې زه به ورله خامخا ځم، ځکه چې دوی دا کار چې کوي نو دې کې دوی ذاتي هېڅ غرض نشته، دوی د قام د پرمختګ دپاره کوي. ځوانان په ښه لاره ورچوي، ځوانان د نشو نه، د تماشو نه، د تباهیو نه بچ کوي، تعلیم طرف ته، مینې طرف ته، امن طرف ته، خوشحالۍ طرف ته بوځي. نو ستاسو ډېر ډېر مبارک شه. او مشاعرې عموما داسې چې په هغې کې خلک ستړي شي رو روځي، دلته رو رو خلک زیاتېږي. نو دا هم د خلکو د مینې یو دلیل دی چې د خپلې ژبې سره مینه کوي. او مونږ ټول چې یو مونږ رونه یو، څنګه چې وایي که نه چې ټول مسلمانان، ټول مؤمنان رونه دي، نو په دې وجه وایي چې د هغوی مذهب یو وي ځکه رونه دي. مونږ ټول پښتانه رونه یو ځکه زمونږ مور یوه ده، زمونږ مور پښتو یوه ده، مونږ ټول د یوې مور اولاد یو. دا زمونږ ژبه ده، دا زمونږ ژبه ده، او د دې په وجه به مونږ پېژندی شو. دا زمونږ ثقافت دی، زمونږ تهذیب دی. نو راځئ چې ټول په شریکه باندې د خپلې ژبې د ترقۍ دپاره کار وکړو. دا کوم ملګري چې لګیا دي د میډیا، دا کوم ملګري چې دي دوی ته ډېر درناوی چې دوی په ښکلي رنګ کې د خپلې ژبې دا طوطیان چې دي، دا بلبلان چې دي، دا راټولۍ او ولس ته وړاندې کوي. نو زه ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم. زه به ته یو کلام نیم ووایم، بیا به زه اجازه اخلم، خبرې به نورالامین صاحب کوي. زه بیخي وخت نه ضایع چې په کومه لاره لاړې، خبر نشم چې په کومه لاره لاړې، چې دا ولې مې د زړه د ښاره لاړې، او چې پیښې دې د خدایانو را شروع کړې، چې پیښې دې د خدایانو را شروع کړې، ته د خدای کور ته د دې دپاره لاړې. او زمونږ کډه لا خوره وره پرته ده، زمونږ کډه لا خوره وره پرته ده، خپل منزل ته قافلې بې شماره لاړې. او بیا خو یره ترهه ورکه شي له داره، بیا خو یره ترهه ورکه شي له داره، که یو ځل په خودسرۍ تر داره لاړې. او دا یاران چې مې یو یو بېواره درومي، دا یاران چې مې یو یو بېواره درومي، ځکه اوښکې مې پسې بېواره لاړې. اوس د شرم نه یو بل ته کتی نه شو، اوس د شرم نه یو بل ته کتی نه شو، چې دا څنګه مې د خولې اظهاره لاړې. اوس د شرم نه یو بل ته کتی نه شو، چې دا څنګه مې د خولې اظهاره لاړې. او قافله درنه لیوان وکړله ماته، قافله درنه لیوان وکړله ماته، ای سالاره ته د مرګ له ډاره لاړې. او خپل قیمت دې مقرر کو خو ډېر کم دی، خپل قیمت دې مقرر کو خو ډېر کم دی، ای غرض په سر اخیستې یاره لاړې. او چې په ژوند کې د مخلوق خدمت ونه کړي،
چې په ژوند کې د مخلوق خدمت ونه کړې شنډې ونه وې بې برګه و باره لاړې او دا ګلونه دا میوې به څنګه کېږي دا ګلونه دا میوې به څنګه کېږي اباسینه که له دې ګلزاره لاړې خبره نه شوم چې په کومه لاره لاړې چې دا ولې مې د زړه د ښاره لاړې ډېره مننه